د پاکستان لخوا په خوست، ننګرهار او کونړ کې د بې پایلوټه الوتکو بریدونو کې ولسي خلک په نښه شوي دي. سلامونه، ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. باوري سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د چهارشنبې په ماښام په خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې په یو شمېر پراتو سیمو کې د بې پایلوټه الوتکو له بریدونه شوي دي چې په کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د عیني شاهدانو په وینا په دغو بریدونو کې د ښځو، ماشومانو او سپین ږیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لومړي بریدو موخه د خوست ولایت اسپیرې ولسوالۍ سورکاخ و او په دغه سیمه پراخه بریدونه شوي دي. د سیمې اوسېدونکو رسنیو ته ویلي دي چې بې پایلوټه الوتکې د ماښام پر مهال پر یوې ودانۍ برید وکړ. د لومړنیو راپورونو له مخې په دغه برید کې 2 ماشومان وژل شوي دي او 6 تنه نورو ټپیان شوي دي. دویم برید د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ په 28مه ویاله سیمه کې ترسره شوی دی. په نښه شوي کور د سیمې اوسېدونکي وایي چې 2 ځله برید ترسره شوی دی. په دغه برید کې هم 2 ماشومان ورک شوي دي او 2 نور ټپیان شوي دي چې د بیړنیو روغتیایي خدماتو لپاره د شینوارو ولسوالۍ اړوند د غني خیلو دولتي روغتون ته لیږدول شوي دي. بلخوا د کونړ ولایت اړوند د ډیورنډ په فرضي کرښه پراتو ولسوالیو د انګام، سرکانو او مراوره کې هم د الوتکو او چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. ځایي سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې له ماښام راهیسې د یادو ولسوالیو په لرو پراتو او غرنیو سیمو کې د بې پایلوټه الوتکو غږونه او له چاودنو وروسته روښنایي لیدلې دي، خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. که څه هم پاکستان تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت په رسمي ډول نه دی منلی، خو سرچینې وایي چې دغه بې پایلوټه الوتکې د پاکستان پوځ پورې تړاو لري. پاکستان په تیرو کلونو کې هم څو ځلې د افغانستان خاوره په نښه کړې ده چې د 1403 لمریز کال د مرغومې په میاشت کې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ باندې د پاکستان د هوایي برید له امله لږ تر لږه 46 کسان شهیدان شوي وو چې ډېری یې ښځې او ماشومان وو. له هغه وخت راهیسې چې کله اسلامي امارت په افغانستان یو ځل بیا واک ته رسېدلی دی، د پاکستان او اسلامي امارت ترمنځ اړیکې پرله پسې ترینګلې پاتې شوي دي. د یادولو ده چې د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه په کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو د بې پایلوټه الوتکو برید ته کوم غبرګون نه دی ښودلی.